سمینار 15 روزه آموزشی آشنایی با قواعد و مقررات ترافیکی از سوی مدیریت ترافیک قماندانی امنیه ولایت غزنی برای 1300 تن از باشندگان ولسوالی قره‌باغ این ولایت راه اندازی شد. مسئولان مدیریت ترافیک این ولایت میگویند که برگزاری چنین برنامه‌های آموزشی باعث بلند رفتن ظرفیت رانندگان وسایط نقلیه از قواعد و مقررات ترافیکی شده و از طرفی میتواند در کاهش آمار حادثات ترافیکی در این ولایت نقش مهم داشته باشد. دا تقریبا دوه خاطر یو خاطر دا اوس د خلکو الته رسیدګي نسوای کولای نو که د رسیدګي کولای مصارف هم ډیر پیرا کړو او بل دلته حادثې هم ډیرې کېدې په دې خاطر باندې موږ دا اقدام وکړو چې دلته څه ناڅه د حادثاتو مخنیوی هم کې وسي او هغه د خلکو مصارف هم ونسي موږ خپله ځکه یو استاد دلته ورته راولېږل د څو چې دوی ته 15 ورځې کورس ورکړي او وروسته له هغو نه بیا له دوی چې عملي او نظري امتحان اخلو نو که څوک کامیاب سو هغو ته لیسنس ورکوو او که ناکام سو هغو ته لیسنس نه ورکوو. شماری از اشتراک کنندگان این سمینار برگزاری چنین برنامه‌های آموزشی را سودمند دانستند. میگویند این برنامه میتواند در کاهش حوادث ترافیکی مفید باشد. د ډیرو ناخوالو مخنیوی پکې کیږي په دې کې خصوصا زموږ په دې اوس عصر کې چې سړکونه هم کمزوري دي دغه ارادي وسایط نقلیه بیخي زیات دي نو په داسې حالاتو کې زه خو به خپل تحلیل مې دا د علماو په اختلاف کې زه فرض بولم او د دغه سبقانو هر جزئیه له شرط سره مطابق ده 100% ورته اړتیا لیدل کېده ځکه چې په دې قره باغ داسې ولسوالۍ ده چې دغه پیښې زیاتې پکې کېدې ترافیکي پیښې نو 100% دغه درسونه موږ لپاره مهم و. مننه له استاد او ترافیک مدیریت څخه ډیره مننه. با گفته مسئولان مدیریت ترافیک ولایت غزنی این پروسه در دیگر ولسوالی‌های این ولایت نیز راه اندازی خواهد شد.